د امر بالمعروف وزارت سرپرست وزیر له افغان بهرمیشتو سیاسي څهرو او سوداګرو سره ناسته ترسره کړه. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت سرپرست وزیر شیخ محمد خالد الحنفي له افغان بهرمیشتو سیاسي څهرو او سوداګرو سره د یاد وزارت په مقر کې د همغږۍ په موخه ناسته ترسره کړه. یاد سیاسیون او سوداګر چې له مختلفو اروپایي هیوادونو څخه راغلي و په خپله لیدنه کې د امر بالمعروف وزارت او په ټوله کې د اسلامي امارت لاسته راوړنې د ستایلو وړ وبللې او زیاته یې کړه دا د خوښۍ ځای دی چې اسلامي امارت وکولای شول په دومره کم وخت کې لوی لاسته راوړنې ولري. دغه راز د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت له لوري د خلکو د شکایتونو اورېدلو په برخه کې د یاد وزارت ستاینه وکړه او ویې ویل دا لومړی ځل دی چې هیوادوال په دومره ډاډه زړه او پرته له ویرې خپل شکایتونه تر مسؤلو چارواکو رسوي چې دا یوه غوره لاسته راوړنه ده. همداراز د خپلو خبرو په لړ کې وویل ټولې هغه اندېښنې چې مخکې له راتګ څخه یې د ښځو د حقونو په تړاو درلودې له منځه ولاړې او په دې ډاډه شول ټولې هغه ډنډورې چې نړیوال او ځینې کړۍ د افغان ښځو د حقونو په تړاو لري بې بنسټه او ناسمې دي. د یاد وزارت سرپرست شیخ محمد خالد الحنفي راغلو میلمنو ته د ښه راغلاست ترڅنګ د نوموړو د خبرو تر اورېدو وروسته ډاډ ورکړ او ویې ویل د میرمنو ټول حقونه چې اسلام مبارک دین ورکړي حتما ورکوي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د میرمنو حقوق تر پښو لاندې کړي. ښاغلي حنفي صاحب زیاته کړه د امارت پر راتګ سره د ښځو ټول هغه حقوق چې مخکې به تر پښو لاندې کېدل او نه به ورکول کېدل تامین شوي دي او ښه مثال د ښځو میراث او د هغوی په بدو کې ورکول یاد کړل چې امر بالمعروف وزارت په تیرو 3 کلونو کې د 15,000 میرمنو میراث اخیستی او نوموړو ته یې تسلیم کړی دی. همداراز په ټول هیواد کې د میرمنو په بدو کې د ورکولو مخنیوی شوی چې د دې کار کچه اوس تقریبا 0 ته رسېدلې. په بدو موږ دلته زموږ خویندې یو بل ته ورکول کېږي که نه په 10 لکه روپۍ خرڅېږي که نه میراث نه محروم ده که نه. نن موږ 15,000 موږ خویندو ته موږ میراث ورکړی په ریکارډ دی 15,000 خویندو ته خپل میراث مو ورکړ 15,000 ته مونږ هغه باندې بندیز ولګوو مونږ سوونه خلکو مجازات کړل چې هغوی په بدو یې ورکول. اوس زما خور په حریت او خودمختاره ده خپل سرنوشت خپل خاوند خپله فیصله کولی شي خپله داسې څوک نشي کولی. موږ 4 نمبرونه لرو تاسو ته به هم درکړو. ډاکټر صاحب محترم موږ 12 نفر دې دپاره کېنولې په دغه ټلیفون چې شپه او ورځ هغوی دې ته ناسته چې زموږ خویندو شکایتونه واوري چا خو به در سره ظلم کړی نه وي میراث خو به چا حق تلافي کړی نه وي په بدو خو به ته ورکړی نه وي. ننګرهار ولایت کې یو ولسوالي ده یو زموږ خورکۍ وه هغه خپل پلار په 15 لکو روپو باندې خرڅه کړی وه. موږ پلار زموږ هغه خورکۍ او سره د هغه سړی ټول مې راوخته دلته هغه پیسې مونږ ورکړې او آینده دپاره اعلان وکړو چې که دا کړنه چا وکړه هغه مجازات کړي. پرونی راپور دی اندړ ولسوالۍ کې په غزني کې 11 کاله زموږ یو خور د حیوانو په شکل باندې رونو ساتلی و هغه موږ د هغه ځای نه وویسته اوس صحي مراکزو کې ده او دغه د هغې رونه چې هغه محکمې ته محواله کړه. په پای کې ښاغلي حنفي صاحب له ټولو راغلو میلمنو څخه وغوښتل چې نړیوالو ته د اسلامي امارت رښتینی انځور وړاندې کړي او هر وخت د خپلو نیکو مشورو شریکولو په موخه راشي او په ګډه د ستونزو د حل لپاره د اسلامي امارت له مسؤلینو سره مرسته وکړي چې د راغلو میلمنو له لوري ورته د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړل شو او زیاته یې کړه. اماده دي چې په مختلفو برخو کې خپلو هیوادوالو ته خدمات او نړۍ ته د اسلامي امارت خصوصا د امر بالمعروف وزارت رښتینی انځور وړاندې کړي. فرمان الہی دایون د پیغمبر امر بالمعروف نهی المنکر